بخښنه غواړم اواز کې به څه پرابلم خامخا راځي ځکه ما سره مایک هم نشته بس صرف مخامخ ټرایپورډ دی دا زما موبایل دی او دا زه به قلم خود تاسو سره خبرې کوم. السلام علیکم ملګرو نن به زه تاسو سره یو څو خبرې شریکوم او هغه خبرې به زما هم په ګټه کې وي او ستاسو به هم په ګټه کې وي. زه غواړم چې تاسو سره یو څو داسې قیمتي خبرې شیر کړم چې کیدای شي هغه ستاسو په زړه کې هم وي. ولې زما دا ایمان دی او زما دا یقین دی چې څومره پښتانه دي هغه یو بل ته په زړه کې ډېر نږدې دي او هغه د یو بل خیرخوا دي ځکه موږ پښتانه یو او اکثر چې کوم ځای کوم پښتون دی نو په هغه باندې ډېر تکلیف دی. زه نن راغلی یم داسې یو ځای ته چې دا تاسو کتئ چې ګرد چاپېره د مرغو اوازونه دي او بالکل یو سنسان صحرا چونکې یو پټی دی او دا د ټماټرو باغ دی. زه به تاسو ته بیا دا وروستو انشاءالله ومښیم او تاسو به دا وګورئ چې واقعي زما نن د زړه خبرې چې وي نو ما ویل چې یاره داسې ځای ته لاړ شم چې د خپلو ملګرو سره زه د خپله ویډیو او د خپل د زړه راز شریک کړم. مقصد او غرض مې د خبرې دا دی ملګرو بور کېږئ به نه خیر یو څو منټه خبرې دي انشاءالله بیا تاسو ما ته په کمنټ کې خپل رای راکولی شي آیا دا کومې خبرې چې ما وکړې دا صحیح دي یا غلط او انشاءالله زه به نه خفه کېږم. خیر دا ستاسو خپله رای ده چې هر قسم رای ستاسو زه یې په سر سترګو باندې منم. ملګرو یوټیوب ته راتلل دا ځان له یو فن دی او ځان له یو شوق دی. زه چې کله یوټیوب ته رالم نو دې نه مخکې به ما صرف او صرف فیسبوک یوز کوو او د فیسبوک نه علاوه که چا به ما ته د یوټیوب که تاسو یقین کېږي تر اوسه پورې ما ټیک ټاک نه دی کتلی یا ټیک ټاک آی ډي څنګه جوړېږي او ټیک ټاک دی څه شی ځکه دا د شوق خبره ده. نو ما چې فیسبوک په یوز کوو نو ما ته به ملګرو ویل چې یاره یوټیوب کې داسې ویلوګر دی او داسې مزیدارې سندرېنې ښیي او داسې کوي او داسې کوي سټورینې دي دې کې او دې کې ډېر نالج دی او دې کې ډېر سړی هر څه زده کولی شي خو زما هغې طرف ته رجحان و مې ویل یاره یوټیوب به څه شي مړه. خو کله چې ما یوټیوب سرچ کړو او زه یوټیوب ته راغلم نو ما ته پته ولګېده چې یاره نیمه دنیا خو یوټیوب کې پرته ده. هغې نه وروستو بیا چې کله ما یوټیوب ته زه راغلم او د یوټیوب هغه سرګرمیانې ما وکتې نو ما ته پته ولګېده چې یاره یوټیوب کتل او یوټیوب یوز کول دې نه وروستو دا که زه نه کوم زه به د خپل ځان سره ځای کوم. نو بیا چې کله ما یوټیوب یوز کول شروع کړو نو زه دې حد ته پکې ورسېدم د دنیا هر قوم ما ولیده چې هغوی ډېر مخ په وړاندې باندې روان دي ما سوا یو دا خړپړه پښتانه چې کله ما پښتانه ولیدل نو هغوی ډېر وروستو پاتې وو. نو ملګرو زه نن صرف او صرف دې لپاره راغلی یم چې آیا موږ پښتانه دا به کله موږ د یو بل سپورټ کوو. راځئ چې یو شو او خپل سپورټ په خپله باندې وکړو نو انشاءالله د دنیا قومونه به موږ ته حیران وي. نو ما اکثر تاسو به زما ویډیوز کتلي وي زما زیاتره انټرست او زما شوق چې دی دا د ولاګینګ سره دی. خو لکه کله چې ما داسې وکتل نو ما سوچ وکړو چې یاره داسې واړه یوټیوبرز دي چې هغوی ته د تامنیل د لګولو د یا تامنیل او داسې یوټیوب کې کیورډ لګول او هیشټیګ لګول د دې ورته هم پته نشته. نو بیا ما دا ویډیو جوړه کړه ما یو څو ویډیوګانې وښېږولې چې یاره کوم نوي یوټیوبر چې دي چې هغوی خپل ځان وپېژني او خپل کار په خپله باندې وکړي. بخښنه غواړم اواز کې به څه پرابلم خامخا راځي ځکه ما سره مایک هم نشته بس صرف مخامخ ټرایپورډ دی دا زما موبایل دی او دا زه به قلم خود تاسو سره خبرې کوم نو څه ناڅه پرابلم به وي خو انشاءالله تاسو به دا اګنور کوئ. نو ملګرو راځئ نن یو عهد یو وعده یو لوز دا به موږ د یو بل سره کوو چې څومره نوي یوټیوبرز دي. زه اکثر پردي کمنټس پړاوم کمنټس ګورم چې کومو ملګرو پښتنو چا نه تپوس کړی نو چې زما کم څه په ذهن کې نو هغه بل سوال د بل چا نه وي او جواب یې زه ورکړم. زه یاره هغه خو غټ یوټیوبرز دي هغه خو د وړو یوټیوبرز له ډېر په مشکله سره جواب ورکوي نو زه هم چې یاره راشه راځه دا مسله ده هغه اکثر زه جواب ورکړم او ډېر کسان به تاسو داسې یم چې زما د خبره سره به تاسو اګري یئ. نو راځئ ملګرو ډېر شور دی هر طرف ته او کېدای شي تاسو باندې بیا خبرې بوج هم راولي څه یو هم شي باندې خو نن نه وروستو به انشاءالله موږ یو بل نه پرېږدو او یو بل سره به کومک کوو
سپورټ به کوو، ملګرتیا به کوو او منډه به وهو. نو انشاءالله مخکې تلو نه هېڅوک موږ نشي روکاو کولی. اولنی سپورټ وکړئ د یو بل، څوک پیژنئ که نه پیژنئ یو بل سره سپورټ وکړئ. دویم کمنټ لازما کوئ. زما ویډیو باندې کامنټ او لایک نه مقصد زما دا نه دی چې ما ته ډالر میلاویږي. زما چینل مونیټایز نه دی، نه ما ته پیسې میلاویږي. غرض او مقصد مې دا دی چې یاره که تاسو لایک کوئ، ستاسو سره څومره ملګري دي زما ویډیو به هغو ته یې لاړه شي، هغې کې به داسې ملګري چې هغه به هم دغه رنګې افسردی او مقصد به دا وي چې یاره موږ ته به سپورټ څرنګه میلاو شي. انشاءالله هغوی ته به سپورټ میلاو شي. دریم نمبر کمنټ کوئ. نو چې کله تاسو کمنټ وکړئ هغې سره زما حوصله افزایي کېږي. بل زه خپل واتساپ نمبر ورکوم، انشاءالله تاسو ما سره که اګري وئ نو راځئ یو ګروپ به جوړ کړو. 100 کسان پکار دي، صرف او صرف 100 کسان پکار دي. انشاءالله موږ به بیا چې کله ګروپ جوړ کړو او دغه 100 کسان ایماندار کسان وي، جذباتي کسان وي او مقصد او غرض دا وي چې یاره موږ یوټیوب باندې کار وکړو او مخکې لاړ شو، نو انشاءالله العزیز چې 100 کسان زموږ لپاره کافي دي. زه خپل لینک ډسکرپشن کې هم ورکوم د واتساپ او نمبر به هم په سکرین باندې تاسو ته شو کېږي. نو تاسو که زما سره اګرئ نو بس انشاءالله ما سره لاس اوچت کوئ او کامیابي الله ورکوي. او په دې باندې نه کېږي چې بس صرف ما چینل جوړ کړو او خپله کوم ویډیو کې زما غرض دی هغه به ګورم او نور به نه کوم. یار د ګانو مانو نه هېڅ نه جوړېږي، د ګانو نه راوځئ. دور دی سوشل میډیا دور دی، تاسو اوس ټکنالوجي طرف ته راشئ. یار ګانو باندې هېڅ نه کېږي. زه دا نه وایم، زه به چا باندې تنقید نه کوم، خو غرض او مقصد مې دا دی چې عبث کارونو نه هېڅ نه جوړېږي. راځئ بل خلک زیاتره ملګري دا وایي یاره زموږ یوټیوب چینل موږ کال وشو 2 کاله وشو. یار کال کې چې کال چې واوړي نو بیا یوټیوب چینل نه مونیټایز کېږي او دا قصې قطارې نه. هر 12 میاشتې پس نن تاریخ لکه نن ورځ باندې تا خپل چینل سټارټ کړو، د نن ورځ نه په تا بس سټارټینګ شروع شو. د را روان کال دې میاشت دې تاریخه پورې که تا 1000 سبسکرایبر او 4000 घंटे واچ ټایم دې برابر کو، ټیک شو. نه دی کو برابر، ټایم پکې پاتې دی. بیا هغې نه بعد یو ورځ چې ستا نه کومه کټ کېږي هغه ستا نه د واچ ټایم کټ کېږي، ستا نه د هغه کټ کېږي. کله چې ستا بل را روان تاریخ له چې کله ستا دغه برابر شو نو ستا هم دقه یو کال دی، دقه 12 میاشتې دي. که ته په دې کال کې پوره کړې، که بل کې پوره کړې، که بل کې هغه ستا پورې منحصره ده. ته څومره محنت کوې، څومره کوشش کوې، به تا پسې کېږي. دریم نمبر اکثر موږ ویډیوز د بل چا نه راواخلو، ټیک ټاک نه راواخلو یا فیسبوک نه راواخلو یا یوټیوب باندې موږ د بل چا چینل نه ډاونلوډ کړو، هغه موږ راواخلو خپل چینل ته وخېژو. دا ډوپلیکیټ مسله ده، دې باندې کاپي رایټ هم راځي، دې باندې سټرایک هم راځي. دغه شیانو به خلاص شئ. خپل کنټینټ جوړ کړئ. څوک ولاګینګ شي کولی ولاګینګ جوړ کړئ، ټیکنالوجي ټیچینګ هر قسم فن دې کې چلېدلی شي. یار چاته چې څه زده په کوم شي کې د هغه نالج دی، په کوم شي کې د هغه پوهه ده، حقه شی راواخلئ او هغه مخې ته کېږدئ او هغه دې سکرین ته راوړئ. په دې سکرین باندې به ډېر خلک داسې چې ستاسو کوم هنر در رسوي، هغه د هغې هنر به هغه شوقیني، هغه به ګوري. نو داسې ځان له یو مزېدار چینل جوړ کړئ، ښې خبرې پرې شیر کوئ. بل ملګرو فرض که زه چا نه تپوس کوم، ما چاته کامنټ کړی دی د هغه په ویډیو باندې او ستا نظر پرې راغلی ولګېدو، یار ته ما له جواب راکړه، دې کې هېڅ نه کېږي. زه اکثر ملګرو له جواب ورکوم، کېدای شي هغه پرې عمل وکړي او د هغه مسله چې د میاشتې او د کلونو مسله او هغه زما صرف په دې یو کمنټ د جواب ورکولو په وجه باندې هغه پوره شي. چې د یو بل سپورټ وکړو، د یو بل ملګرتیا وکړو، ښه په ایماندارۍ، ښه په جذبه. دا یوټیوب ته راتلل او دې سکرین ته کېناستل دا ځان له یو شوق دی. دا که شوق نه وي نو زما دماغ خراب نه و چې زه راتلم او دې خوشې صحرا کې تاسو د دې کیړي مکوړو او د دې دغو اوازونو به تاسو اورئ او زه راغلی یم او دې پټي کې ناست یم. مقصد او غرض مې دا دی چې یاره زه د خپلو ملګرو سره او د خپلو پښتنو سره خپله رایې شریکه کړم او د هغو نه هم رایې واخلم. نو زما دا ایمان دی، دا یقین دی چې دا کمې خبرې ما وکړې دا به ستاسو 100% که نه وي نو انشاءالله چې 80% داسې به وي چې زما خبرې به ټیک وي او انشاءالله زه امید کوم چې په تاسو به بدې نه لګېدلي او که چېرته دې خبرو کې زما نه څه لاندې باندې شوي، آتې پاتې شوي او یا داسې خبرې زما د خولې نه راوتي چې کېدای شي زه پرې نه یم پوه شوی او ستاسو زړه ته پرې درد رسېدلی، نو ستاسو نه زه معافي غواړم او انشاءالله زما مقصد او غرض دا نه دی چې موږ یو بل خفه کړو. مقصد او غرض مې دا دی چې موږ یو بل له لاس ورکړو او د یو بل سره ملګرتیا وکړو. انشاءالله چې څرنګه ما دا خبرې وکړې انشاءالله زه امید کوم
چې دغه رنګ په تاسو عمل هم کوئ. د هر شي لپاره خپل رولز وي، خپل د هغې لپاره اصول وي، او د یوټیوب هم اصول دي، د دې رولز دي. د هغې دننه که موږ اوسېږو نو انشاءالله یوټیوب موږ له خپل ځای راکوي، یوټیوب به موږ له ترقي راکوي. او که چېرته موږ د هغې دایرې نه د هغې سرکل نه بهر وځو نو یوټیوب کله هم موږ ځان ته نه پرېږدي او موږ به بهر غورځي. نو اذانونه کېږي، د اذانونو احترام به کوو، ولې چې د الله نوم یادېږي. نو ما له هم په دې ځای باندې اجازت راکوئ. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ، ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.